ګران لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ د 15م درس لیدونکي یاستئ د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه. په 15م درس کې به موږ په سی سټرکچر باندې بحث کوو چې سی سټرکچر دا څه ته وایي، کوم کانسپټ ته، په همدې شکل څنګه سټرکچر جوړیږي او د سټرکچر اکسس کولو لپاره کومه طریقه کاریږي، د هغې ممبر څنګه اکسس کوو، په همدې شکل سټرینګ څنګه کولی شو په سټرکچر کې وکاروو او د سټرکچر هغه ویلیو چې ده د دې ممبر ویریبل ته چې موږ کوم ویلیو اساین کړی هغه څنګه کولی شو تغییر پکې راولو، یعنې موډیفای کړو. نو دا ټول موضوعات په دې ویډیو کې سره کور کوو. راځئ اول سټرکچر باندې بحث کوو. سټرکچر څه ته وایي؟ ځینې وخت ضرورت پیښیږي د یو څه په اړه مختلف مربوطه ویریبل په یو ځای کې ډیکلر شي، نو هغې ته موږ کولی شو سټرکچر نه استفاده وکړو. که چیرې تاسو فکر کړی وي موږ ارې لرو، ارې هم کولی شو موږ مختلف ویریبل د هغې لپاره ولرو چې انډکسونه وي، خو هغې کې هدف دا و چې د ارې هغه سیم ډیټا ټایپ ویریبل لپاره موږ کاروو چې لرونکي د سیم ډیټا ټایپ وي، مګر سټرکچر موږ کولی شو داسې یو کانسپټ په دې کې پروت دی چې دې کې کیدای شي مختلف ډیټا ټایپ وکاروو او د هغې نه استفاده وکړو، یعنې ویریبل یې پکې مختلف وي، یو بل سره ریلیټ وي، د یو څه په اړه وي او مګر لرونکي د مختلف ډیټا ټایپ وي، نو هغې ته موږ کولی شو سټرکچر نه استفاده وکړو. سټرکچر په نورو پروګرامینګ کانسپټ کې یا پروګرامونو لانګویجز کې هغې کې موږ کلاسز لرو. په سی پروګرام کې موږ یعنې پروګرامینګ کې موږ د سټرکچر نه استفاده کوو. سټرکچر او د کلاس ترمنځ وضاحتونه یا فرقونه هم شتون لري چې په کلاس کې موږ ویریبل ترڅنګ کولی شو موږ میتودز هم وکاروو، مګر په سټرکچر کې میتود نشته، یوازې ویریبل دی، دا موږ کاروو، خو دا ریلیټډ ویریبل دی چې په یو ګروپ په شکل باندې موږ اساین کوو د یو څه لپاره. اوس راځئ سټرکچر چې کله موږ تعریفوو سټرکچر څنګه کوو، یا د دې سټرکچر د کریټ کولو طریقه څنګه ده. د مین فنکشن نه پورته تاسو به د سټرکچر کریټ کولو لپاره سټرکټ کیورډ به تاسو ولیکئ، د هغې نه وروسته سټرکچر نیم به ولیکئ. مثال زه ورته یم my car structure. یا د موټر لپاره زه غواړم چې یو ګروپ اف ویریبلز وي چې یو بل سره ریلیټ وي، د موټر اړوند وي، د هغې لپاره یو سټرکچر خپله ډیکلر کوم. نو طریقه یې دا ده، تاسو به د سټرکچر کریټ کولو لپاره د سټرکټ کیورډ به تاسو ولیکئ، د هغې نه وروسته سټرکچر نیم به تاسو ولیکئ، بیا به تاسو بریکټس نه به استفاده وکئ، کرلی بریکټس به تاسو کاروئ او په همدې شکل تاسو به کولی شئ د هغې نه په اخر کې بریکټس اخر کې تاسو یو سیمی کالن ورته ورکوئ. کوم اکسس ممبر ویریبلز چې دي د سټرکچر تاسو کولی شئ د دې باډي په داخل کې ورته ورکئ. نو د کار لپاره څه پکارېږي، موږ ورته وایو یو انټیجر ټایپ ویریبل ځالمه، هغې ته زه ورکومه موډل، زه ورته وایم یو موډل زه ورته ورکومه، بلکې اول ایر ورته زه ورکومه کال، او په همدې شکل موډل ته به زه کرکټر والمه، مثال موډل ده، او بل موږ یو کرکټر ټایپ ارې ځالمه تر څو یو سټرینګ زه ولرم، نو هغې ته زه ورته وایم برانډ. تاسو به دا ارې والئ تر څو یو سټرینګ موږ ډیکلر کړو، د هغې نه وروسته به ارې ته به یو سایز ورکړئ، مثال 20 کرکټر، دا به خپل داخل کې باید ولري. اوس دا سټرکچر موږ کریټ کړه. سټرکچر جوړولو طریقه، سټرکټ به تاسو ولیکئ، به د سټرکچر نیم به تاسو ولیکئ، به بریکټس به تاسو ولیکئ، اخر کې سیمی کالن، او په داخل کې د خپل سټرکچر مطابق تاسو کوم ویریبل یې پکارېږي چې هغه لرونکي د مختلفو ډیټا ټایپ وي، کوم چې تاسو ډیکلر کړئ. نو دا سټرکچر موږ د مین باډي نه پورته یعنې بهر موږ کریټ کړ. اوس دا چې اکسس کوئ، تاسو د سټرکچر اکسس کولو لپاره تاسو کولی شئ د مین باډي په داخل کې د خپل سټرکچر چې دا د ډیټا ټایپ کار کوي موږ سره کولی شو موږ ویریبل کریټ کړو، د هغې په ترو بیا کولی شو د دې ممبر هم اکسس کړو. نو تاسو به څنګه وکړئ، څنګه چې ډیکلریشن سنټکس دی، تاسو به لاندې سټرکچر اکسس کولو لپاره به تاسو هماغه سټرکټ کیورډ به تاسو ولیکئ، سټرکټ کیورډ به تاسو ولیکئ، د هغې نه وروسته my car structure
structure تاسو به دا ولیکئ او د هغې نه وروسته به د دې دا اوس از ډیټا ټایپ کار کوي تاسو به دې لپاره ویریبل کریټ کړئ نو زه وایم مای کار دا یو ویریبل شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو د خپل سټراکچر چې د ډیټا ټایپ په شکل موږ ته اوس کار تر سره کوي د دې ویریبل کریټ کړو د دې ویریبل په ترو سره موږ کولی شو د دې سټراکچر په داخل کې څومره ویریبل دي هغه موږ اکسس کو یا ګیټ کو نو بله طریقه اوس پوښتنه ده چې څنګه کولی شو موږ سټراکچر ممبرز اکسس کو ممبر ویریبل دی ته ممبر ویریبل ویل کېږي دا څنګه کولی شو موږ اکسس کو طریقه ډېر ساده تاسو به څه وکړئ د ډاټ سینټکس په کارولو سره کولی شئ د دې ویریبل نه د سټراکچر ویریبل نه استفاده وکړئ نو زه داسې کومه ویریبل موږ ورته ډیفاین که دا لږ نور هم تغییر ما مای فرست کار ورته زه لیکم مای فرست کار تاسو به دا ام به ورته غټ کړئ مشکل نشته کوم سینټکس تاسو کاروئ په هغه شکل کولی شئ دا کار هم مخې ته یوسئ مای فرست کار ما دا ولیک اوس همدې ویریبل په ذریعه موږ کولی شو د سټراکچر کوم ممبر دی ممبر ویریبل دی هغه اکسس کو راځئ طریقه ډېر ساده تاسو به همدا ویریبل به تاسو راوالئ ویریبل به تاسو د سټراکچر ویریبل به تاسو ولیکئ د هغې وروسته ډاټ به تاسو ولیکئ کوم چې ستاسو په کار وي ګوره کریکټر ټایپ برانډ زما په کار دی دویم یې ایئر ده ماډل ده بل څه ده ایئر ده تاسو کولی شئ کوم یو چې ستاسو په کار وي زه غواړم چې اول زما ایئر په کار دی اول به تاسو ایئر ولیکئ هغې به یې ویلیو اساین کړئ زه ولیکم 2040 په همدې شکل زما بل په کار دی تاسو به څه شی وکړئ مای فرست کار به تاسو ولیکئ د هغې وروسته ډاټ به تاسو ورکئ او بل کوم ویریبل چې د په کار دی اتومات تاته لیست کېږي زه ورته وایم دا پیره کې ماته ماډل راکړه تاسو به انتخاب کړئ او کلیک به یې کړئ دلته به یې ویلیو ته اسان کړئ زه ورته وایم ماډل ایکس ده سنګل کرکټر لرونکې ده تاسو به بل څه وکړئ یو بل ویلیو هم د اسان کوم ته نو مای فرست کار به تاسو ولیکئ سپیلنګ مسټیک به نه جوړوئ مای فرست کار دا سټراکچر ویریبل بیا ډاټ اپریټر په طریقې سره تاسو کولی شئ دا اوس یې ورته برانډ راولئ دا یې برانډ ده تاسو راولئ دا تاسو پوهېږئ چې دا خپله موږ ویلې چې دا برانډ یې سټرنګ ده تاسو به په سټرنګ په شکل باندې دا به راولئ سایز هم ورته ورکړئ دې ته به یو ویلیو تاسو اساین کړئ چې کوم ویلیو ستاسو په کار وي زه وایم کرولا ماته ما ولیکله کرولا اوس څنګه کولی شو موږ دا ډسپلی کو دا ویریبل موږ ته ډسپلی کوي که نه کوي راځئ د ډسپلی کولو طریقه چې د پرنټ اف فنکشن څخه په استفادې موږ غواړو دا ډسپلی کو نو دې کار لپاره موږ دې طریقې نه استفاده کوو چې تاسو به پرنټ اف ولیکئ او د هغې نه وروسته به تاسو یو اخره کې سیمی کالن ورته ورکئ داخل کې به ورته ولیکئ تاسو مثال ایئر چې دې ولیکه دې نه وروسته به یو سپیس او فارمټ سپیسیفایر به ورته ولیکئ د ایئر لپاره چونکې انټیجر ده تاسو به پرسنټیج او ډي ساین نه به استفاده کوئ او تاسو به راشئ همدا برخه ټول راوالئ دلته شو کوئ ورته ځکه د دې ویلیو موږ اکسس کوو بیا به تاسو وکړئ دلته یو سلش ان به تاسو ولګوئ او تاسو کنټرول ای نه به استفاده وکړئ تر څو ډپلیکیټ د دیوالي بیا دویم قدم کې ورته ولیکئ ماډل به تاسو ورته ولیکئ او به ماډل هم په کرکټر کې ده تاسو به د کرکټر لپاره سی به تاسو ولیکئ او دلته به دا به ماډل ته تاسو واړوئ په دې شکل او بیا به کنټرول ای کوئ دلته به تاسو ورته ولیکئ برانډ به تاسو ولیکئ او هلته برانډ چونکې سټرنګ ده اس به تاسو ورته ولیکئ فارمټ سپیسیفایر او هلته به ورته برانډ ولیکئ نو دا یې طریقه ده په دې شکل باندې خو اول موږ نه غواړو چې دا سټرنګ رن کو دا دوه رن کوو او بیا وروسته په سټرنګ سره موږ کوم اپریشن دی هغه ترسره کوو ښه دلته موږ ته ایرر راکړه ایرر یې ولې راکړه تاسو دلته وګورئ په 22 لاین کې نو موږ ته دا وایي چې each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in په دې کې نو موږ ته دا وایي چې چونکې دا ماډل ده او دا کرکټر ټایپ ده نو دې لپاره کرکټر به تاسو په ډبل کوټس په داخل کې یا سنګل کوټس په داخل کې باید موږ دا ولیکو
دین وروسته تاسو کمپایل او رن کوئ موږ ته به ډایرکټ د ډاټ سنټکس په طریقې سره موږ وکولی شو چې کوم سټرکچر موږ لرو د هغې ویریبلې زه اکسس کړم. نو ګوره ایر 2024 ما اکسس کړ، په همدې شکل ماډل ایکس ورته ما اکسس کړ. اوس راځئ زه غواړم چې د دې هغه سټرنګ چې ده برانډ هم اکسس کړم. نو زه دا کمنټ نه وباسم، راځم کمپایل او رن کوم. تاسو وګورئ موږ ته به څه ښکاره کوي. ګوره برانډ یې موږ ته ښکاره نه کړ، د برانډ ویلیو موږ ته راښکاره نه کړه. ولې؟ ځکه د برانډ یعنې سټرنګ چې کله موږ غواړو هغه اکسس کړو هغې لپاره جدا طریقه ده. یعنې په دې طریقه موږ نشو کولی سټرنګ ته ویلیو اساین کړو، یعنې سټرنګ ډیټا ټایپ ته ویریبل ته موږ ویلیو اساین کړو او په دې طریقه یې موږ ګیټ کړو. نو دا طریقه یې سم طریقه نه ده. نو د ویلیو اساین کول او هغه بیرته ګیټ کول، نو هغې لپاره موږ د strcpy د فنکشن نه استفاده کوو. نو موږ داسې ورته لیکو چې اول به موږ دا برخه راوالو او د هغې نه وروسته به تاسو یو کامه ورته ولګوئ او بیا به تاسو ورته سټرنګ ولیکئ. اوس زه ورته لیکم کرولا مې ولیکله. نو دا برخه تاسو کولی شئ کمنټ کړئ، دا زموږ نه ده پکاره. اوس که چیرې زه اکسس کوم تاسو راشئ کمپایل او رن کړئ، نو دا به موږ ته برانډ هم راښکاره کوي، کرولا یې راښکاره کړه. نو تاسو دا زده کړئ کله چې تاسو یو سټرنګ ویریبل موږ ولرو، نو که چیرې په سټرکچر کې هغه تاسو اکسس کوئ یا ویلیو ته اساین کوئ، د هغې ویلیو اساین کول طریقه په دې شکل نه ده، د نارمل ویریبلو په شان نه ده، بلکې هغې ته ویلیو اساین کول تاسو به د دې سنټکس نه استفاده کوئ چې strcpy string copy فنکشن ده، دا به تاسو کاروئ. بیا به د سټرکچر کوم ویریبل چې د هغې څخه په استفاده او ډاټ به تاسو کاروئ، بیا به تاسو هغه برانډ به لیکئ، بیا به هلته ویلیو ته اساین کوئ. د ارګومنټ به په دې شکل دې فنکشن ته به تاسو پاس کوئ، بیا کولی شئ تاسو هغه اکسس کړئ او ګیټ او استفاده ترې وکړئ. بله خبره اوس دا ده چې تاسو په دې هم پوه شولئ چې سټرنګ موږ څنګه کولی شو موږ دا اکسس کړو او دې ته ویلیو اساین کړو او په سټرکچر کې وکارو. اوس راځئ موږ څنګه کولی شو د دې ویلیوګانو کې هغه موډیفیکیشن ترسره کړو، ویلیوګانې ورته موږ تغیر کړو. مشکل نشته، تاسو کولی شئ ویلیو ته هم تغیر کړئ. اوس زه راځم مخکې ورته ما هغه اساین کړی و، اوس زه غواړم هغه ورته تغیر کړم. نو څنګه تغیروو؟ راځو به تاسو فقط دا ولیکئ او کولی شئ ایر ورته ولیکئ او دلته تاسو کولی شئ بل دغه ورته اساین کړئ. 2040 ورته 2030 ماته ولیکه او په همدې شکل زه راځم دې ته ماډل زه بدلوم. نو دوباره ری انیشلایزیشن وکړئ، هغې خپله بدلېږي، دا ورته ما د ډبلیو. نو په همدې شکل که چېرې تاسو اوس وګورئ دا ویلیوګانې دا به بدل شوي، دا ویلیوګانې به ورته اساین شوي. راځئ کمپایل او رن کړئ، نتیجه یې تاسو وګورئ دا یې موږ ته بدل کړي. اوس راځئ موږ یو د سمپل سنټکس نه استفاده کوو. موږ څنګه کولی شو چې همزمان د ویریبل په کریټ کولو سره موږ هغې ته دغه هم اساین کړو، ویلیو هم اساین کړو. نو هغه طریقه یې ډېر ساده ده. دا ټول به زه کمنټ کړم. ګورئ فکر وکړئ ما دا مای فرست کار دا ما ولیکه، زه غواړم همدې د ویریبل په کریټ کولو کې زه غواړم دې ته دغه هم اساین کړم، ویلیو هم اساین کړم. نو طریقه یې ډېر ساده او واضحه ده. دې ته موږ سمپل سنټکس ویلی شو چې دې طریقه ده. تاسو به څه وکړئ، ویریبل چې تا کله کریټ کړ هغې نه وروسته به تاسو مساوي ایکول ساین به تاسو ولګوئ، بیا به دا بریکټس به تاسو وکاروئ او دا به زه دې نه پاک کړم، یو سیمیکولن یې کافي بس ده. نو سیکونس په نظر کې نیسئ، ایر ده، ایر له مثال زه ورته ورکړم 2025 دا ما ورته ورکړه. په همدې شکل تاسو کامه او بل ماډل ده، ماډل دا یو موږ سنګل کریکټر لرو، تاسو کولی شئ دلته کیو ماډل تاسو ورته ورکړئ او په همدې شکل تاسو کولی شئ سټرنګ هم په دې طریقه په اسانه ویلیو ورته اساین کړئ. نو سټرنګ ده دلته لیکم ټویټا ما ولیکه ورته. نو دا به تاسو هم په سنګل کوډ یا ډبل کوډ کې به تاسو ولیکئ، دا به دې نه تاسو کټ کړئ او د ډبل کوډ په داخل کې به تاسو ولیکئ. نو دا یې طریقه وه.
منګه څنګه وکړه د سټرکچر ویریبل هم کریټ ک او هغه ته ډایرکټ منګه ویلیوګانې اساین کړې نو یعنی د سټرکچر ویریبل کریټ کولو په جریان کې من کوي شو ویلیو ته هم اساین کو نو زه راځم دا درې کم پرنټ اف چې زه غواړم شوی کما نو دا ویلیو به پکې پراته وي لکه هغه خدا یو بل خبره مهمه ده چې څنګه تل سیکوینس وي هغه سیکوینس په نظر کې نیسي دلته ایر دا اول باید ایر راشي دویم موډل دا موډل باید راشي دریم برانډ دا برانډ باید راشي نو که په دې شکل نه وي نو سیکوینس په نظر نه مخ کېږي نو په دې شکل من کوي شو درې واړه ویلیوګانې ګټ کو تاسو راشي کمپایل او رن کړئ او کوي شي د استفاده وکړئ بل طریقه من کوي شو که چیرې من یو بل ویریبل هم ډیکلیئر کړو تاسو ته وګورئ د دې سټرکچر د بلکې یو بل ویریبل ګټ کول زه غواړم ویریبل کریټ کوم دلته تاسو ته وګورئ ویریبل کریټ کولو طریقه my first زه ودې لیکم my second car اوس دا ویریبل ما کریټ ک د دې سټرکچر ویریبل ما کریټ ک دا از ډیټا ټایپ د کار کوي او زه غواړم چې د فرست الیمنت یا د فرست ویریبل ویلیوګان دي ته اساین کړم هغه زه هم زه کوی شم ډیر ساده تاسو به څه وکئ my first ویریبل ته به تاسو اساین کړئ څه دا my second ته به my first اساین کړئ طریقه یې دا ده my second ویریبل به تاسو لیکئ equal sign او بیا به د my first ویریبل تاسو هغه ویریبل به اساین کړئ نو معنا دا چې د دې ویریبل ویلیوګانې دې ته کاپی کیږي اساین کیږي اوس که چیرې زه راشم دلته زه دې نه یو کاپي والم دا درې واړه زه کاپي کوم او لاندې پیسټ کوم تاسو ورته وګورئ ډېر ساده فرست نه اوس زه سیکنډ د کاروم او په همدې شکل تاسو سیکنډ ورته لیکم نو که چیرې تاسو دا وګورئ نو موږ ته به هم د اول او هم د دویم ویریبل به موږ ته راکوي د هغې ویلیو به موږ ته راښکاره کوي تاسو راشئ کمپایل او رن کړئ نو ګورئ موږ ته دا د اول لپاره دا د دویم لپاره خو مګر موږ کله چې دویم کار موږ کریټ کوو هغې لپاره ویلیوګانې باید بدل وي مختلف وي نو کاپي کولو طریقه تاسو ولیده کولی شم موږ دلته د خپلې خوښې ویلیوګانو ته هم اساین کړو نو هغه څنګه کوو نو طریقه به یې دا وي ډېر ساده تاسو به دا کاپي مه ترسره کوئ تاسو دا دین نه پاک کړئ لرې کړئ ورته دا ټول لرې کړئ او دلته راشئ نورې ویلیوګانې ورته اساین کړئ مسایي ورته ولیکئ او د خپلې خوښې ویلیوګانې ورته اساین کړئ دلته کوم ویلیوګان چې ستاسو په کار وي دلته ماډل زه ورته یم 2026 او په همدې شکل کاما بیا به ډبل کوټ تاسو ورکئ یعنې دا یې کال شو اوس ماډل ته لیکم ماډل یې وای شو کریکټر به سنګل کریکټر به تاسو ورته ولیکئ او په همدې شکل بیا به کاما تاسو ورکئ بیا به تاسو دا کوم ماډل ده د هغې اوس یې راځو برانډ راخلو برانډ نیم یې څه ده د هغې لپاره تاسو کولی شئ هونډا ورته ولیکئ هونډا ورته تاسو ولیکئ نو په دې شکل موږ وکولی شول چې دویم کار هم موږ ډیفاین کړو او د هغې ته مختلف ویلیوګانې موږ اساین کړو نو ګورو دا ډېر ښایسته واضح مثال دی چې سټرکچر په دې شکل موږ ګټور ځای کارولی شو فقط یو ټمپلیټ د خپل کار لپاره کریټ کوو او ریلیټډ ریلیونټ مختلف ډیټا ټایپ لرونکي ویریبل موږ هلته اساین کوو او د هغې نه کولی شو موږ مختلف مواردو کې استفاده وکړو مثال زر موټرې موږ ولرو کولی شو فقط همغه سیم ویریبل یې موږ ویلیوګانو د تغییر او هغې نه استفاده وکړو که چیرې دا سټرکچر نه وی نو د هر یو برانډ یا کار لپاره به موږ مختلف ویریبل یې موږ ډیکلر کول او بیل به ورته ویلیو اساین کول چې دا کار موږ لپاره ډېر سخت و اوس راځئ تاسو کمپایل او رن کړئ نتیجه وګورئ تاسو به هم مختلف دا د اول کار لپاره دا دویم کار لپاره یعنې موټر لپاره ښه دا ویډیو زموږ همدلته پای ته رسیږي د دې ویډیو او د نورو درسونو کوم سورس کوډ دی تاسو کولی شئ د دې ګیټ هب اکاونټ څخه ترلاسه کړئ د اوس لپاره خدای په امان بیا لیدو په هیله